زه خپله د امارت په لیکو کې یو فعال کس یم. مشکلات تر حد زیات دي. اصل عمده مشکل چې ده ملا چې کله راغلی انجینر یې ولاکه پرېښی په چوکۍ، انجینر چې راغلی ملا یې پسې اخیستی. دا راسره منئ؟ نه. دا یوه. دوهمه دا چې موږ همیشه کوشش کوو چې پردي خوشحاله کړو. مثلا زه مخکې شپو کې مزار ته تللی وم، یوه هفته مخکې مې مزل درلود، هلته مې سفر درلود. د سالنګ له سر نه تر دوشي ولسوالۍ پورې زغالسنګ موټران ولاړ دي، خو بیا هم موږ د سوال لاسونه درازوو. په دې خاطر چې موږ پردي خوشحاله کړو چې پردو ته صادرات زیات کړو او د هغوی اړتیاوې پوره سي، موږ به خپله د فقر لاسونه دراز کړي. مشکلات بیخي زیات دي، له حد نه زیات دي. نو دا به فکر نه کوم چې یا د علماو سپکاوی وسي، یا د ډاکټرانو وسي، یا د انجینرانو وسي، یا د نورو متخصصینو. دا چې سپکاوی چې هغه مثلا خاص د مادیاتو لپاره وي. اوس مثلا نن قاری عیسی سره د موږ یو ملګري په یو پروګرام کې راغلی و، قاری عیسی یو مخیزه ښکنځلې کولې. دا په دې خاطر چې دی په دې نظام کې نسته، دی په دې صحنه کې نسته. که دی وای بیا به د نور خلکو ته مخالف طرف ته همداسې بد ورد ویل. نو د تاسو ښه پروګرام ده او باید ملاتړ له ټولې ازادي د بیان وشي، له رسنیو څخه وشي. خو منتها موږ تاسې باید سره خطونه وپېژنو. سره خطونه که د موږ تاسې له عنعناتو څخه نیولې تر اسلامه پورې، تر هر څه پورې، تر کوم تخصص چې موږ تاسې په هر بخش کې تخصص کړی، باید هغوی ته احترام وشي. زه په یوه اداره کې کار کوم، یو 30 نفره همکاران موږ دلته د رئیس په شمول باندې کار کوو. نو تقریبا موږ نوي کسان 10-12 الی 15 راغلي یو، خو ټول متخصصین دي. مثلا خامخا چا زده کړې کړي دي، یوازینی 2-3-4 کسه دي زده کړې نه دي کړي، هم غټ بستونه نه دي ورکړل شوي. اداره هم ښه روانه ده او ډیره مهمه اداره ده او تر اوسه پرمختګ یې کړی. د جمهوریت د وخت کومې کارنامې چې موږ ته راپاتې دي، هغو په پاکولو قسم خدای ستړي شوي. دا اداره څه ته وایي؟ لکه دا اداره ښه روانه ده، لکه مثال په توګه یو مثال یې موږ ته پېښ کړه. مثلا د ادارې چې کوم پروسیجر ده، په خپل پروسیجر باندې ډېره ښه منظمه روانه ده. څنګه یو ژوندی مثال یې موږ ته ووایه. مثلا دلته تبعیض نشته، مثلا دلته ملایي او انجینري دا شیان مطرح نه دي، دلته کار اهل کار ته سپارل شوی. مثال په ډول موږ چې راغلي دلته بل کار اهل کار ته چې سپار کار شته دی، نو څنګه اهل کار ته سپارل شوی؟ اداري نظام په ټپه ولاړ دی. ته اداري نظام ښه روان دی، زه خو یم چې په ټپه ولاړ دی. په ټپه چې ولاړ دی، دا میلیونونه افغانان دلته کسان په اولو شپو کې چې د اقتصاد د فقر چغې ویل کېدې، اوس ولې نه ویل کېږي؟ نو خو خلکو چا چغې وانه اورېدل، نو چاته چغې ووایه؟ د چغو فریاد ځای ورکړی که نه وروره. ژوند څنګه کوي؟ نو خو بس ژوند به تېرېږي، نو بس ژوند تېرېږي. دغه چې ماشومان بېسواده لویېږي او بس څوک ماشومان چې دی په کوڅو کې پلاستیکونه ټولې په ډیرانونو کې، دغه ژوند تېرېږي. نو تا ته معلومات دی، ما ته معلومات دی. خلک قرضداري دي، چا په خرڅ کړو، چا څوک لاړه نورو هېوادونو ته، هر کس یو زلمی ځوان چا ښځې پرېښودې لاړه نورو هېوادونو ته، څوک پاکستان ته لاړه، څوک ایران ته لاړه مزدوریانو دپاره. دغه ژوند تېرېږي. خلکو ښځې هم پرېښودې لاړه. له موږ سره یو کارمند و، دا ستا د خبرې ښځې نه دي پرېښودې، طلاق یې کړي، یعنې بچي پرېښوده ولاړه. مولا صاحب دا فکر ونه کوي چې ته نکاح په ته ونه تړې، داسې خبرې نه دي پرېښي. مولا خو شیش وخت ناست دي. نه، د موږ سره یو کارمند و، په اوله شپه کې چې موږ رالو، ښځه یې امریکا ته تللې وه، امریکایانو سره، وایي هغه په سفارت کې کار کوله، دی دلته پاته و. تا ته نر په خدمت رسېدلی و. موږ ته نر په خدمت رسېدلی و. نو موږ د څه کوو، الله دې ورسه کوشش وکړه چې لاړ شي. خو هم په هر ملک کې خلک پلاستیکونه ټولوي، خو مشکلات ته زه دا نه وایم چې مشکلات اقتصادي رکود ډېر راغلی ده. خو یو همدا مشکل د امریکایانو په وخت کې هم کوم چې ما تحلیل او ارزونه کړې ده، زما خپل تحلیل او ارزونه دا ده چې په هغه وخت کې افغانستان د دغو تجارت جوګه نه وه لکه کوم چې دوی شروع کړی و. په میلیاردو ګوره ټرمپ ویل وایي زه د هفتې $1 میلیارډ د افغانستان جګړې ته لېږم. په دغه $1 میلیارډ کې به $500 میلیونه په نظامي شیانو مصرفېدل، 500 میلیونه قراردادیانو ته ورکول کېدل. موږ دغه اداره چې اوس موږ کار کوو نوم بیا نه اخلو. باور دې وسه موږ ته له جمهوریته 3.5 میلیونه افغانۍ خرڅداره پاته شوي. همداسې موږ راغلي یوه میاشت موږ تاوان نه ده کړی. موږ پخوانو قراردادیانو ته لا حتی روپۍ ورکوو.
دلته ډېرې روپۍ کته پورته کېدې دا را سره ومنئ ورونو دا ومنو دا سره ګوره بل وخت موږ ته راکړه فساد و موږ د تېر نظام پسې خفه نه یو چې موږ وایو چې موږ د تېر نظام پسې خفه یو ورپسې موږ د شته نظام نه ګیله لرو چا ته فریاد وکړو اوس انصاري دي وایي چې چا اواز پورته کړه سر یې ښکته کوي اوس انصاري وحشي نه دی دا انصاري ته ملا وایي ته ملا ته انصاري ته څنګه ورته وحشي ونه وایو چې سر موږ وایو چې سر ښکته کول ختم شي دا وژل ختم شي موږ یو بغاوت ختم شي موږ یو د نظام ملاتړ وکړو خو نظام ولس ته جواب ورکړي کنه مثبت د ولس غوښتنو ته جواب ورکړي وختي ما دا پوښتنه د ملګرو چې خو وکړله مالدا خلک دا نن د جرګې دومره ورځ و موږ جرګې ته ډېر نږدې یو او جرګې کې رفت آمد ډېر لرو نو نن دوهمه ورځ نن هم حملې صورت ونیول ما ویل دا ولې داسې قراره پرېږدي ما خدای ته لیک داسې خشونتامیزه خبره وکړه مالدا خلک باید ختم شي دا باید په زندانونو کې روان اچول شي یو ملګري راته ویل استخبارات له دغسې خلکو ډک دي دا بندیخانې خو وایي پښتین الله یو شی ورته ورکړي دي اوس انصاري صاحب زموږ د نظام سړی نه ده هغه فعلا رعایت ده هغو ته نه کومه رتبه ورکول شوې نه په نظام کې دخیل ده او د نظام په راس کې ډېر ښه خلک دي تشریفات خلک خراب کړي دي تشریفاتو مشران دومره خراب کړي دي چې تشریفاتو ته هر څه ګولې ګلزار کړي بخښنه غواړم صدیقي صاحب انصاري د دې نظام سړی نه ده تاسې اسلامي شرعي نظام دلته پلي کول غواړئ او وایي چې پلي ده انصاري یو ظالم ده ولې خلک وژني ولې تاسې سزا نه ورکوئ ولې جزا نه ورکوئ ولې د مسلمانانو باندې دا حکم کوي البته ملا نه یم چې انصاري صاحب د خبرو په ملا نه یم دومره خو پوهېږي که نه چې په اسلام کې ظلم ناروا ده د ظالم په مخ کې باید هغه حکومت هغه حکومتي چارواکي چې غلطه خبر کوي له خېټې کوي او غلط روایت ورکوي چې تاسې داسې کوئ د دې په خوله باندې خو یارې په تېر نظام کې هم داسې خبرې وشوې اوس بیا کېږي اوس خو اسلامي شرعي نظام د دې ته باید سزا ورکړي دا یو منافق انسان ده تاسې په خپله خوله باندې چې اسلامي شرعي نظام ده بیا چې په مقابل کې څوک ورته کوي د هغو مرګ به څنګه وي لکه څنګه په مقابل کې خپله دا ورور وایي چې اوس اسلامي شرعي نظام د ظلم به نه وي نو چې یو وارې د اسلامي او شرعي کو بیا چې څوک وسلوال مقاومت کوي وسلوال بغاوت کوي د هغو مرګ به بیا څنګه زه خپله عالم نه یم زه خپله فتوا نه ورکوم او له دې شیانو زه ډېر مسلمان خو یې که نه مسلمان نبي عليه السلام په خپل لاس باندې مسلمانان وځلي خو البته منافقین خبره کوي کېده ګوره خبره کړې که بده خبره کړې دومره خو من حیث یو انسان خدای ویلی چې ډوډۍ خوري ماشاءالله انصاري من حیث فعلا اوس افغانستان ده د اوس افغانستان سره دا خبر نه لګېږي ځکه چې باید دا خشونت او وزل او بندیخانه دا کارونه باید نور ورک چې ختم شي خو چې اسلام او اسلامي طرف ته راوتلي په هغو باره کې بیا زه څه نه شم ویلی ښه وروره دا نه زه یو بله پوښتنه کوم دا غونډه وشوه په دې خوشحاله دی دا د علماو غونډه چې وشوه د دې فایده ولس ته څه شی وه د ولس لپاره کومه داسې یوه شی داسې خبره پکې وشوه چې ولس ته فایده وشي نو کمیټې ناستې دي کمیټو اوس هم شروع دي په بعضې جیانو کې لا اوس هم خبرې شروع دي نو سهار به هغه ارایه سي وړاندې به کړل چې هغه خپلې دغو فیصلې خو البته یو شته زه ډېر خوابده یم چې په اجنډا کې د نجونو مکتبو خبره نه ده یاد شوې له حد نه زیات خوابده یم او خوب هم نه راتلو خو دا هم د مشرانو کار د موږ د مشرانو مخالفت په هېڅ صورت نشو کولی د هغوی د موږ مشرانو چې په ټول عمر موږ ته کوم شی مد نظر نیولي یا ځنډ پکې راغلی هغوی کې موږ خیر لیدلی شر هم نه ده لیدلی دا به پرېږدو فعلا خو مهمه ده ډېره له حد نه زیاته مهمه ده خو ګټه یې دا ده چې یوه اجتماع مخته سوه مثلا په جمهوریت کې پارلمان یې غونډې یې وکیلان یې فعلا هیڅ شی صورت نه درلود ولس له حکومت سره هیڅ پول نشته نو امید شته چې دغسې غونډې به نورې هم ډېرې شي او ولس د طالب چارواکو نه به کې څوک مهم غړي وپټې کې مهم غړي درې نومونه راته واخله مشرانو دا پوښتنه دې ضرور نه ده نه لکه کوم مشران پکې وو ډېر مهم مشران لکه خلیفه صاحب لکه مولوي یعقوب صاحب او لکه خلیفه صاحب څه مطلب سراج الدین حقانی وزیر داخله امیر المؤمنین او عبدالسلام حنیفی امیر المؤمنین هم د امیر المؤمنین هو دا مونږ ته تعریف کړي چې د امیر المؤمنین په معنا والله که زه پوهېږم نو مسلمانانو ته دا ضرور ده تر په ترکیه کې کوم خلافت او جماعي البته اوس نوم له یاد نه ووتل تر هغه خلافت پورې امیر بولو او د خلافت په سلسله روانو په اسلامي نړۍ کې په اصلي اسلامي نظام کې باید امیر د مسلمانانو معلومي
خو فعلا دغه سرحداتو مسلمانان سره محدود کړي دي او دا اجازه نه ورکوي چې یو امیر دې وټاکلی شي. مثلا په عربي نړۍ کې د قطر ځان ته امیر ده، د قطر اوس اماراتي نظام ده، د قطر ځان ته امیر ده، د سعودي ځان ته ده، د دوبۍ کې بیا ځان ته امیر ټاکلی. نو امیران اوس بیخي ډېر دي. امیر المؤمنین یعنی تحت لفظي معنا چې را کوم فهم کېږي هغه دا ده چې امیر د مؤمنانو. د دې دنده څه شي؟ د امیر المؤمنین دنده څه شي په اسلام کې؟ دې دنده نو د امیر له هر څه معلومیږي هغه دا ده چې د امیر به په هغو شیانو باندې امرونه کوي چې هغه په شریعت کې او له هغو شیانو به ډېر ځان لرې ساتي او خلک به ساتي، خپل ولس به ساتي چې هغه هم د ولس په ضرر وي، هم د وطن په ضرر وي، هم د اسلام په ضرر وي، هم د مسلمانانو د نړۍ د مسلمانانو په ضرر وي. مثلا زه اوس تاسو ته مثال وایم، په دوحه کې توافق وشو چې نور به القاعده یا نور روابط دغه سره روابط نه ساتل کېږي، ځکه دا ټول مسلمانانو د نړۍ مسلمانانو به ویل چې طالبان ترهګر دي او طالبانو نه پوهېږم چې بد خلک دي. د امیر المؤمنین خبره باندې زه واضح پوه نه شوم. عمر رضی الله تعالی عنه به د شپې ګرځېده امیر المؤمنینو چې مشکلات به د ولس نه به ځان خبرو. آیا زمونږ امیر المؤمنین د کوم چا نه ځان خبر کړی دی؟ د کوم غریب کور ته ورغلی د شپې؟ الحمدلله نن مې ولیدل چې په کوچني موټر کې راغی، دلته رئیسان په لنډکوزرو کې ګرځي او دی په کوچني موټر کې راغی. نه یې ګاټان ولو، له 4 کسانو د ده په شمول چې په ټول موټر کې 4 کسه ولو او داسې هم راغی چې تقریبا 12,000 کسه قطعه دغه امنیت اختصاصوي ده، خو دی تنها په هغه کې راغی، په 4 ملګرو سره راغلی ده. نو خامخا یې پوښتنه کړې، حتی ملاقاتونه یې بند کړي، چا سره ملاقات نه کوي، خالي وزیرانو سره هر چا سره ټلیفونو باندې خبرې کوي چې ضرورت چې ملاقاتونه او شورا ته ځان حاضروي. نور نو ولس بیخي ډېر د په میلیوناو کسان دي او د هر چا پوښتنه کوي. خو او پوښتنه داسې اوس فعلا میډیا داسې میډیا ته د چا مظلومیت راوځي خامخا یې پوښتنه کوي انشاءالله. خو بیا هم زه له ده سره نږدې نه یم، نو سړی باید له ځانه ونه غږېږي چې یا پروپاګند وکړي یا له هغو حد نه زیات د چا صفت وکړي چې هغه نه وي په یو څه. یوه خبره بله کوو صدیقي صاحب، له ده نه دا پوښتنه کوو، د خلفای راشدین په وخت کې هغلته امیر المؤمنین و، تاسې په ټول نړۍ کې د اسلام امیر المؤمنین چې ټاکل شوی، تاسې هغه لیدلی چې له ولسه پټ ګرځي؟ یو نوم راته واخله، د یو نوم راته واخله تر تېر دا 1443 کال نه را شروع تر ننه پورې په دې کې دا یو راز پټ ده که نه، زموږ امیر المؤمنین همیش پټ وي، خبرې یې دی نه وي. وجه یې څه شي ده؟ څه راز کې پټ ده؟ ولې؟ سلام دی راغی ته رانلی او زه به دې څه کوم بېدیدنه سلامونه. ولا ما خپل لیدلی ده، خو ډېر مخکې مې لیدلی ده، نو ستړي مشې مې ورسره کړې. اوس مې هم ډېر ارزو وه چې ووینم او د موږ ټولو میډیاوالو دا غوښتنه وه او حتی د ډېرو دا غوښتنه ده، خو داسې دی د میډیا مخ ته ځان نه ښکاره کوي. نو اوس که بیا ووایم او بیا د عالم خبره وکړم بیا تاسو ته قهر درسي یا به ټوکې کوئ، دی فکر کوم وایي چې عکس اخیستل او تصویر نو دیني اړخ یې ما ته ډېر نه معلومېږي، خو دومره پوهېږم چې دوی وایي ګناه لري. دلته خبره بله ده که نه وه ملا صاحب، خبره داسې ده دی په خپله خوله وایي چې دلته شیخ الحدیث او غټ غټ علما ماته ناست دي، هغه په قطر کې ناست و، په میډیا کې له روسیانو ښځو سره یې انټرویو کولې، د هغه دپاره حرام او ناروا نه دي، او دی په خپله وایي چې زه یو ساده کلیوال سړی یم، له دا نورو علماو څخه ځان کم بولي. دا څومره دی یعنې پرهیزګاره ډېر ده. خو دلته یو راز ده، په دا راز باندې دا ولس پوه کوي، وجه یې څه شي ده؟ خو موږ تاسې افغانان داسې خلک یو، خلک هم په ډوډۍ نه دي ماړه. موږ تاسې د امیر المؤمنین فقط پسې منډې وهو، پرېږده هغه پرېږده، امیر المؤمنین ته څه کوي؟ په دې باندې کار وکړي چې دا متخصصین باید فرید چاته وکړو، څنګه یې پرېږده وروره؟ فرید چاته وکړو؟ هغه امیر دی اوس د افغانستان، چاته فرید وکړو؟ او همدغه اوس حاکم دی پرې ولس باندې. رئیس الوزراء ناري زیاتره تقریبا 90% رئیس الوزراء خو مولوي صاحب هغه وایي خدای ته بغارې کوي، یعنې خدای روزي وغواړئ له ما یې مه غواړئ، هغه خو لاندې را خلاصه کړه، خدای ته بغارې کوي. نو له خدای نه غواړو، سبب خو غواړي که نه؟ نو خو دوی هم سبب ویلي چې خدای دې سبب راته اسانه کړي. نو خدای دې تاسو چې په کرامت راتله خو موږ ته هم له کرامت استعمال کړي که نه، موږ هم په غېږه ماړو شو. سوال دم لرم محترمه مناسب محترم وو ته تاریخ طالب ماشاءالله خیر چار وظیفه ده دغه حماسي صاحب وایي دا د لوګر ذکر په قرآن کې راغلی دغه ګرانه پې واچوي. داسې خبره ما هم اورېدل، خو تعقیب کړې یم ولاکه ځکه چې دې شیانو چې زه ډېر لرې ګرځم، سړی معلومات په یو شي کې مسؤل یا
خو یو بله خبره د دې رښتنه په در نه پیدا شي اعتراض صاحب زه به یو سوال ولرم زموږ ټول افغانستان ولس مسلمان لږ ټوکې کوي چې عقیده که لمونځ نه ده زده م عقیده یې ډېره مضبوطه ده پوه شوې خو که په لمانځه په معنا نه پوهېږم که نه عقیده یې ډېره مضبوطه ده او ډېر مظلوم او ډېر صادقه خلک دي په دې کې هېڅ شک نشته خو سوال دا ده دومره لوږه را باندې راغله دومره کاختي را باندې راغله دوی ته پسونه له اسمانه راکوزېږي هغه چل خو دې راوکړي چې کومه دوا ووایي چې موږ ته له اسمانه پسه دې نه راکوزېږي ولا که راکوزېږي د جرګې غړو ته ولا چرګ غوښه وریجې وړلې د جرګې غټو غټو شیخانو غټو غټو ملایانو کشکې راکوزېدای پسونه زه دا هم د خدای فضل سلسله پسو شکه چرګانو ته راورسېدو که نه ورځ په ورځ به انشاءالله دا ولس هم هوښیارېږي موږ او تاسې به هم کینت سره کوو اختلاف به سره لرو نیوکې کوو موږ نیوکه حق ده که په داوس نظام نیوکه ونه کړو په تیر نظام نیوکه ونه کړو او داسې په زغرده ورته وایي چې د ما دفاره کوم جزا راکوي کوم حق مې وي جزا چې راکوي حق به هم راکوي په یوه چا ګپټه کم هغه په غاړه کې راواچوي لیکن د ځان دفاره شراب او ډانس هغه ته جزا نه ورکوي دا بیا زور راکوي سریان باید سزا ورکړي چې زه دې وپېژنم چې رښتیا دلته اسلامي شرعي نظام ده که د ځان دفاره په پټه کې مازې له ګوښه که او بېرته $1,000 په جب کې اچوه دا حالات موږ وینو نږدې څارو او په دغه افغانستان کې یو که نه خو لیکن دا ځای بیا زور راکوي د تا واسطه چلیږي د تا نوم چلیږي د پلانکي خلیفه صاحب خپل ده ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې هغه خپل زوی ته جزا ورکړه لیکن دا خو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زوی ښه نه و تا ولې جزا ورکړه مازې د ګوښه خبره زه وکړم دولت ولس و د اول چې راغلل که مثال موږ غوندې خلکو به ډزې کولې په ټاقې چې موږ پسې به رنجر راتله وړلو دوی به چې ډزې کول دوی ته څه نه ویله خو اوس یو کار وشو چې دوی هم ډز وکړي دوی پسې به رنجر راځي دا یوه خبره ما واورېدې دوی نه نو ډېر هم دي کې ډېر په اخلاقو سمبال دي زه خو په د ادارو کې ډېر وګرځېدم که نه او بل دوی د محکمې خبره کوي زه یو حقیقت درته بیان کړم ما نه په خپله غلو پیسې وړې په هغو باندې لا تر اوسه محکمه نه درته وي خو بندیان دي پوه شي اوس شیخ صاحب خپله راته وایي چې یاره په دغو باندې ترحم وکړه ما ورته وایي چې ما خپل شی دې راکړي نور ته پوهېږي دی پوهېږي موږ دا حالات وینو خو دوی ته موږ دا وایو هغه جاهله خلک چې د تاسې مابین کې ګرځي او غټې غټې ګیرې پرې ایښي دي اخلاق نه لري انسانیت نه لري دا لرې کوي له هغه نه یو ښه خریالی راولئ په دې دفتر کې کېنوئ پروا نه کوي ګیره خریل یعنې دومره ګناه به نه وي لکه د جاهل داسې کېنولی ده دا ګیره چې خریلي دا به یو پروفیسر وي دا به یو انجینر وي لیکن دا ګیره چې پرې ایښي د دوه خرو په دانه نه ده خبر یو نوم به درته واخلي ماغزه به دې کار پرېږدي دغه څه رقم خلک کار مهم یو بل چې ته موږ تاسو باید متوجه سو د جنګ په وخت کې له 80,000 تر 1,00,000 پورې نظامي مجاهدین وو اوس ماشاءالله تقریبا 4 لکو ته نظامیان رسېږي دا په ملک کې نور خلک داخل شوي دي اوس د مفته ډوډۍ ده که نه ورکوئ ټریننګ نشته راځه مفته ډوډۍ ده ولس یې دولت کې مړي شي نو دا خو راځي خامخا خلک راځي د ټولو حق ده د ټولو حق ده د حکومت کې د هر چا حق شته خو البته بعضې شیان ډېر واړه شیان یې چې هغه ملت او حکومت سره جلا کوي خو امید شته کارونه اوس تر اولو ورځو اوس کارونه ډېر سم دي مثلا پولیس له خلکو سره په خبرو پوهېږي یو پولیس کولی شي د یو چا سوال پروسس کړي او پروسس شوی جواب ورکړي تر اولو ورځو ګډوډي اوس حالت ډېر سم دي تاسو چې هر چیرې یاست زه هم تضمین کوم کابل ته م زه راولم چکر درکوم وګرځئ بېرته م لګم هم ټکټ هر څه ما دي تاسو چې دلته حالات ووینئ دا د له بیروني حالاتو سره ډېر توپیر لري تاسو به فکر کوم هشت صبح ډېره ګورئ یا اطلاعاتي روز نو هغوی خو بیخي اچاوله د ګډوډي اچولي یقیني اوس خلک له پولیسو سره جنجال کوي اوس یې تازه یونیفورم توجیه کوي بخښنه غواړم خبر دې نشته موږ خو دومره د خلکو یې راولي ول چې فقط د طالب نوم دې په خولې اخیستی چې ورغلی لرګی لاندې دا چې پوستکی دې باسي وایي شپې درپسې درځي موږ کې همداسې طالبان شته خو اوس اصلاح شوي دي دا چې دا نوي راباندې ګرځ شوي هغه همداسې خلکو په اولو شپو کې وروره پوښتنه بله هم لرم اخر زه بیا که د ورور دونه پوښتنه زه به بیا ښکته شم دغه ملي بیرغ ولې نه منئ نو موږ چې هر وخت چې اشغال راغلی ملي بیرغ ته زه خپله ډېر احترام لرم تر ما مشر ده تقریبا زما تر پلار مشر ده تر امارت مشر ده تر تېر جهادي وخت مشر ده ملي بیرغ او حقوقي اړخ هم د دین له طرفه دومره شی نسب کې سړی وایي چې دا حرام ده دا ناروا ده دا روا ده دا جایز ده دا ناجایز خو یو شی چې ما خپل مد نظر نیولی ده چې کوم وخت اشغال راغلی د اشغال له پلویانو سره درې رنګه بیرغ یو او دوهم دا ده چې سپین بیرغ موږ ته دومره محترم ده چې موږ څومره ملګري قربانۍ هر څه چې موږ ورکړي تر سپین بیرغ لاندې ورکړي دلته یو بله پوښتنه کومه ډېره بخښه ته وایې چې د اشغال د پلویانو سره درې رنګه بیرغ و
هغه سره خو ډالر جيب کې اچوي ملي بیرغ هم لري کړی دی ولا ځان شم دا خبره کوم د خارجات چې وته یو خارجات ډالر ولا بيخي هغه د کمیس لاندې وته بل جبا چوي او درې رنګه بیرغ لري کوي نه نو ډالر خو له دا اوس اشغال سره راغلی او مخکینی اشغال سره نه ولو نو خو بیا هم بیرغ باندې باید موږ تاسو دومره ټینګار ونه کوو ګرچې هویت هر څه ده خو حالات ولا چې بیرغ نه ولا چې لنګ خو ولا خپل تذکره او پاسپورت وشکو چې بیرغ نه دا ته وي مدار طالب دار حقوقونه خلاص کا ولا چې بیرغ درې رنګه بیرغ نه خدای ولا چې ولا کا پورټ ته وګرځم راته درې رنګه بیرغ سره ګرځي څه ته نه وایي چې ولا کا پورټ غو د مغیر د لنګ نه وساته اورد ښکاری پورټ حساب څلور پنځه میاشتې مخکې د کندهار طالبانو د سنگین مشتای بولی په دې کې ملي بیرغ درول خدای ستاسو موږ مرکوسو ډیرو ته خوشاله سو خو ځوانان بیا هم سکاته دوه تور جفان راغلو کاني شبکه دې کړو بیرته چې ورتلو نه ما غ طالب ولید نه ما بیرغ ولید نو موږ چې د څومره کسانو دغه په شکر وتلی وکانه بیرته ډیر زړه وسواز دومره زړه وسواز کنه چې مټر ودره ولیکن د طالب ته سلام هم راشه چې نه دي دا تا پښتو دی وایي موږ د ولس ملاتړ کوو ولس چې شي غواړي تاسو پیغام نه دی کېدای شي خدا خبره ده چې تا ته لیکل راغلی ته په دغه لیکلو دي که ته وایي چې زه آزاد خود مختاره د ولس رایې ته ګورم باید دا شیان په نظر کې ونیسي پر زړه باندې بیرغ ولاړو ما ولید د لنجرې ورته ودروله بیرغ لري هغه غریب اوس نه ورسره رسېږي نور وګل او ټوکل خو اول وخت کې څه کوي په د ارزان قیمت کې موږ لیدل پالیکانو باندې ډزونه وکړو ډېر وکړ سره یو خو څه حدیثي په کتاب دي تاسو مخ کې په کتاب په ارزای کې تور غلې ښه نو موږ روایت نه کوو ګوره دروغان دي خدای مخکې راځي موږ ارزان ګوره خبرې ته وڅه اوس دې ته څه ضرورت شته دا جزئي خبره راوړې په ممکن زه درته وایم چې ملي بیرغ په رسمیت مطلق رسمیت ګوره ته ځل کوي حکومت بیا ته ورپرېږي دا چې ملي بیرغ څنګه د حقوقي اړخ باندې نه غږېږي دومره به ووایو چې حکومت بند کړی نه بند کړی ده او بل دا ده چې له ډېرو کوچني شیانو باندې باید موږ ته افغانان نور درس واخلو دا څنګه د عزت او ناموس دی د هویت دی زما دا الله ولې زه په شرکت کې کار کوم د ټولو هیوادونو بیرغ پکې دی چې دا خپل بیرغ پکې وګورم یو ځل ورته سره ودرېږم ورته نو دا زما هویت دی په نړۍ ما پېژني ته دې دا کوچني دي نو نړۍ خو به واقعیت موږ ته الله زموږ کتاب کې وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ډلې قومونه تاسو ما پیدا د زما قومیت خې نړۍ ته لتعارفوا چې تاسو یو بل سره وپېژنئ چې اوس ما په بیرغ څه دلته ولګو ما څوک پېژني نړۍ به دا کوم ځای دی دا څوک دی کوم ځای نه راغلی تو ګوګل کې افغانستان سرچ کې څه راغلی ګوګل څه کوم زه په نړیوال شرکت کې کار کوم یاره مولا صاحب دا بیرغ ګوګل ته رسولی دا به ستاسو ګوګل کې زموږ ګوګل کې خو نشته دی تا دا آیات شریف وویل یو چا ویل وایي دغسې مو ښه کارېږي سپېری دې ونیسي نو تر اوسه دغسې زه جواب نشم ویلی چې راته ملا شتې بلا خدا چې ما خو درته ویل تاسو چې دی ملایتوب صرف ګیرې پورې تړلی او پګړۍ پورې هم تړلی دی رښتیا خبره هغه یو خبره مې مخکې هم کړې اوس بیا هم کومه خیر دی لږ به هم خاندې لږ طبیعت به دې صحیح شي ته ویل لږ ټوکه یو سړي یو ملاو خبرې دغه یو ملاو یو سړی غاټ پګړۍ والو غاټه ګیرې وه کوم وابي سره لانجه شوې وه وابي ته ویل چې دغه دی تاسو د یا رسول الله ولې نه منئ هغه ورته حدیثونه ویل چې دا شرک دی نو دا وابي وایي زما خو ډېر سخت رسېدو چې ته خو ډېره غټه ګیره ده او غټ پګړۍ والی دی چې اوس ما سره دومره علم هم نشته دی نو بیا خو لکه چې راګیر کړو د خلکو مخکې وایي ما ورته حدیثونه وویل چې دا شرک دی دا په دې حدیث ګناه ده په دې وایي ما ویل چې ښه اوس ته څه وایې نو ما چې اوس به دا راته دلیل نه وي ما سره په جواب نه ویلې په دې بسونه ټرېنوي چې لیکلي نو زه راته ویم چې اوس یو سړی چې خلک دوکه کېږي په پګړۍ او په ګیره باندې په دې علم او دین دا خبره په ما ډېره زیاته بدله کېږي دا مرکم دا خبره وکړي چې زه ملا نه یم هر سړی مسلمان دی باید خپل دین کې معلومات ولري موږ خو دین ملایانو ته پرېښی ځکه شاته د نړۍ نه والله چې ته د الله په کتاب پوه شو والله که مرغۍ مه وژنئ مرغۍ والله که یو بیخي وینه مو والله که توی کړي د الله د کتاب نه موږ نه خبره که ته د الله د کتاب ته رجوع وکړې زه یې وکړم او ټول یې وکړي د الله د کتاب ته په نیغې به ته مرګ ونه ګورې کتاب به ونه ګورې
خبرې ته تاسو مثلا هغه خلک چې هغه آزادو غوندې خلک دي ما یو ملګری نه تقریبا خپلم د مزار شریف کې د یو وخت کې زه کندوز کې بندي سوم بیا تلغو چې راخلاص سوم مزار ته رالم نو ده ماته نصیحت کول وایي له لارې نه ډبره غورځاره که دا هم جهاد ده. بله ورځ تللی وم نو د مزار والي سره ناستو ده هم مېلمستیا کړې وه نو یقیني ګیره یې پرې ایښې ده او سټایل یې برابر کړی چې د والي په صفت دی نه مړېږي چې د باندې راووتو ما ورته ویل خلک له لوږې مړه کېږي ته د والي صفت کوې خلک کار نه لري روزګار نه لري ته د والي په صفت نه مړېږي نو تاسو موږ په یو حالت هم نه پرېږدي ولکه چې دا یې څرنګه کو دا سرونه هغه چا ګل به مو چار سرګوله ګورم دا ملا شاګل ده چا رګي ولا ګورم دا طالب ده ولا دغه اوس نه را داخل شوي دي داسې عکسونه راوځي چې د جمهوریت نظام کې کار کړی یقیني هغه حالت چې وګورئ اوس حالت چې وګورئ یعنې چې نظامي لیکو ته داخل شوي ما نن یو ملګری دی له موږ سره اداره کې کار کوي نو د جرګې خواته چېرې تللي وو نو ده پټکۍ کې تللی وه یېره یې وهلې ده ما ورته ویل پټکۍ ډېر ښه درسره ښکارېږي افغاني رواج ده خو یېره مال یو څه وخت مه پرېږده ځکه مال که یې پرېږدې خلک به دې ټول په غیبت اخته کړي انډیوالان شناخته کورنیان ټول چې دوی وګوره دا یې مو د چوکۍ لپاره یې ګیره پرې ایښې ده اتې دومره سره خبره وکې کړه بخنه وایه بس یو قصه راته چوپاتي نظام کې شل کاله د مخکې بس یو کس په دې لاره روان اوس یو پنډکی ورته وایي نو پستله پلاستیک یې لاس کې و نو زمونږ بل ملګری و زه والیبال ته تلم والیبال شوق یم ما ته دا میلمه رسو په زوره زه موټر ته جګ کړم مالې والیبال نه وخته کېږي ظالمه د خدای په دې لاره روانه سړي لاس ونیو او لاس موټر ورته ودرو چې حرکت هم وکړو د استاد نو موټر د بل چا و داسې پکې یو کیسټ پکې ورشېوه کې ګل د کونالګل د زارو ټاکې دا سړی بس دې سره مخالف یم او خدای دا څه مسله شو مال وروره موږ ټیکسي نه کوو ته ما څه خدایي خدمتګار ته مې جګ کړلی اوس مال پلار به دې غږوي ورور به دې غږوي موږ ته دې مال ځان نمبر راټم جوړ کړی خو لنډه دا چې کوم ځای ته ورسېدی ودرېږي زه کوزېږم صاحب سړي جیب ته لاس کې مکتوب یې راوویسته سړی د رئیس د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وا خدای بیخي موږ اوتره شولو و دا څه د سړي ته خو ما سختې خبرې وکړلې واده ورېده مال د درې شپې خو دې بندي کوي پردي خو دې نه خو سړی ښه سړی او نیک سړی وایي ملایانو مخکې مه غږوئ او که چای مېز کې راځي مکتوب یې وویسته د ملا صاحب او دومره امضا پکې و موږ زړه ته کوره پورې درزاره کوه او بل زورګویان هم څنګه ختم کړو تا خو به راسره منئ بالکل زورګویان یوه قصه به درته وکړم تعجبه زورګویه خلک زه کابل یوه حوزه کې وم په اولو شپو کې نو یو چا مخصوصا راپور راکړو چې پاین باندې ولاړ و وایي هلته یو کس ته چوکیدار نه پرېږدي دا دوکانو چوکیدار ده نو زه ورغلم دوه ملګري ورسره چې ورغلو وایي پهلوان نامه ده دا ناسته نو ناسته بیخي راولاړېږم نه خیر سړي مې ما خپله په ټول عمر مې څوک یو چاپېړ هم نه دي والي نه یې ورحمه نه دا ظلم و وحشت و اخ و ډب دا نه خوند راکوي نه مې ذهنیت شکر داسې جوړ ده نو چې راپورته سو د چوکیدار ولې فضا به وایي دی نو ټکسیوان ده چوکیدار ته وایي ته ولې له دوکاندارانو د ورځې روپۍ نه اخلي نو هغه ورته وایي ته ما پر پوڅ کار لري بیا ورته نه ته د شپې ولې نه جنې اخلي هغه ورته د شپې کله دوکانداران قرآن مې اوس حفظیت ده دا سړی ډېر بټ غږېږي قرآن مې اوس یوه ورځ مې بندي کړو نو څوک نفس یې راغلو ته راته ویل وایي دغه د وایي خیر ده پرېږدي مال یا نه یې اصلاح سوی نه یې کټ ډوډۍ هر څه مې ښه منظم ورکول اودس لمونځ و امام هر څه منظم یو درې څلور شپې چې وکړې اتیا راته ضرر نو چې پرې مې خو اوس هم پوښتنه کوم هماغه منطقه کې تېرېږي بس مړه غوږونه دي خپل کار و روزګار کوي روزي یې مالاله د کار یې سم د خلک ځینې خلاص وو چوکیدار ویل وایي دا دوکاندارانو ټوله شی باج اخیستل ښه کول ښه دي که نه هغه سړی 20 کاله مخکې ګوره که نه یعنې رئیس د امر بالمعروف و ما سره ښه کړي دي اگر که ما ورته تخت سپورې خبرې وکړلې مال پلار به دې غږوي نیکه به دې غږوي مالې ما ته ځان نه راټمټم جوړ کړی او زه یو عادي سړی وم که نه زه یې کولی چې بندي کړی نو 3 شپې بلنداش کار چولی خو چې کله دا مکتوب راوویسته رښتیا زه هم ویرېدلم مال ولاړه کې 2-3 شپې د تېرې خو سړی نیک سړی و ښه سړی و کور یې ودان چې مړ به وي ژوندی به وي والله اعلم الله پېږي کار یې طالب افغانستان یو پوښتنه لرم نوم دې څه دی شعیب محمد شعیب مسافر محمد صاحب خانه زه یو خبره ته وکړم ته خو په دې لیکو کې مې یو تا ویل زه یو ډېر مهم غړی مې ما که دغه ولسمشر خو خیر موږ ته خو مهم ځکه ښکاري چې اوس په اداره کې کار کوې که نه ته زه اداره کې کار مهم غړی که دا ولسمشر غني دې ته راشي او د افغانستان کې ولسمشر شي عام انتخابات وشي نړۍ په رسمیت وپېژني ستا څه نظر دی
نو کله به څوک رایه ورکړي هغه ته خو به رایه څوک ورنه کړي ته خو به رایه پیسي نړۍ به په رسمیت وپېژني دا ولس به د بدبختیو نه خلاص شي راځئ په دې وطن هم لږ وغږېږو نو اشرف غني ډاکټر صاحب اشرف غني که راشي دا به ډېر ښه کار وشي او زه ډېر سخت ورسره مخالف یم خو په اخرني کار باندې زما ټول مخالفتونه یعنې چې کومه عقده ما له ده سره درلوده هغه مې تېر په هېر کړه هغه دا چې دی له کابل نه وتښتېد که نه وای تښتېدل تېښته به نه وی ګوره دا د تېښتې خبره به نه کوې ګوره دغلته بیا زه تا سره مخالفت کوم هغې نه غوښتل چې کابل کې وینه توی شي او کابل وران شي هغې غوښتل چې تا ته یو روغ نظام لاس کې درکړي روغ نظام او روغ کابل تا ته لاس کې درکړي چې ته ورسره څه کوې اوس په هر ځای تا لازم کړو چې اوس خالي ته پېشخوند وې اوس ته پېشخوند نه شو وارث ستا غاښونه نشته منۍ مننه ځینې کوو او داسې ته وایي تېښته نه کوي نو ده خپله ویل وایي ما چپلک یو بوټ نه کړو سره سم دا په حالت تېښتې کې راځي نه دا تېښته کې نه راځي دا غوښتلې چې شرارت جوړېږي او په افغانستان کې وینه تویېږي کنې ګاونډیانو غوښتل چې په کابل کې وینه توی شي او شرارت جوړ شي او ښه افغانان ووژل شي خو په هر صورت یو عادي لفظ باید موږ تاسې دې سبب ونه کړي چې موږ تاسې بحث او اختلاف ورباندې وکړو نو امکان به ونه لري ځکه چې غټه ذهنیت سازي غواړي او غټ اجراءات غواړي ګوره په هر څه کې دوه شیان ډېر مهم دي ذهنیت سازي او اجراءات کول چې ذهنیت چې سم وي بیا اجراءات ورباندې وشي صحیح ده او که د ذهنیت سم نه وي اجراءات هم نه کېږي بیا که وشي بیا ډېر ناوړه حالتونه منځته راځي ځکه چې د خلکو ذهنیت یو رقم وي دا د امریکایانو د قطر د دوحې خبرې ولې دومره زیات وزن دي د څلورو پنځو مادو باندې خو دوی په یوه شپه باندې هم توافق کولی شوی خو دلته ذهنیت سازي وسوه اوس په کابل کې جنګ نشته په نورو ځایونو کې جنګ نشته خلک دې ته اماده شو چې طالب څه ناڅه ومني نن چې کله طالب میدان ته راغی او دلته واخد خلکو ولیدل نو بیخي حالت سم شو تاسو ولس هم راځي دی که نه ولس هم راځي دی ولس ډېر خوشحاله دی واقعیت دی ولس ډېر زیات خوشحاله دی دا به سره موږ ومنو که دا حقیقت یو که دروغ وي هر شی چې موږ ومنو زه ولې عام انتخابات نه کوو چې نړۍ مو وپېژني نو نړۍ بیا له انتخابات هم خلک پېژندی نه دي پېژني زه فکر نه کوم که نړۍ دې وپېژني او که نړۍ دې ونه پېژني دا وطن به همداسې پروت وي بې سرپرسته قطر ګوره یو خبره به حقیقت وایو امریکایانو ته چې دا اوس پټه معامله ورسره وشي او دلته حدود هم جاري شي د ښځو مکتبونه هم بند شي خو چې له دوی سره پټه معامله وشي قسم په بلاس په رسمیت هم وکړي دا خبره خو موږ د خبرو دا خبره خو موافق یو چې د امریکا سره د اوکې کړه ټوله دنیا د اوکې ده خلاص دې خبرې ته باندې سلام وکړو دا خبره د سره دا ټول افغانان او چې کله پټه معامله ونه شي او یقیني دوی د ټوله دنیا د چې په هغه کې نیول د په پنجو کې نیولې د یقیني نیولې د دا اوس حتی چین لا نشي کولی چې موږ په رسمیت وپېژني چې له ده سره سخت مخالف دی بل خصوص روس نشي کولی ځکه چې او تر سختو تحریمو هغه تحریمونه چې زموږ د رسمیت په پېژندلو کې په روس امکان یې و هغه اوس عملاً په روس باندې شته خو بیا هم امارات دوی په رسمیت بخښنه غواړم یوه خبره مې دې واخیسته دا خبره زه هم تا د خبرې په تایید سره دغه اوس د امریکا په اوکراین کې اروپا او برطانیه او امریکا او ناټو په اوکراین کې د روس سره مصروف ده که دغه جنګ ودرېد امکان د دې شته چې دا بیا لاسوانه شروع کړي په افغانستان کې نو د افغانانو د الله پاک د کوم مظلوم کونډې یا د کوم مظلوم یتیم د الله پاک خیرات ویدلي او دا دعا به قبله کړي چې نور امریکایان موږ ته مه پرېږدي ګورئ امریکایان سخت غټ شیطانان دي دا راسره ومنئ دومره لوی شیطانان دي اوس اوکراین ته پوځ نه لېږي خو اسلحې ورکوي خو په افغانستان کې چې کله دوی اشغال کړی و هېڅ ملک طالبانو ته اسلحه نه سوی ورکولی سره دې چې اشغال ده نه تور مخ لري نه سپین مخ لري طالبه یو پوښتنه بله د محمد شعیب خانه زه به تانه پوښتنه بله ولرم پوښتنې ډېرې زیاتې دي خو بس څه وکړو دا کېدی شي د ولس پوښتنې مي ډېر خلک وایي دی د پاکستان غلامان دي او د پاکستان لاسپوڅي دي او پاکستان راوستي دي ته خپل خدای الله ته دې ورتګ دی چې دا خبر رښتیا ده که دروغ ده نه دروغ ده الله ته ورتګ دی که نه یو څه باید وضاحت ورکړو هغه داسې چې کله د جنګ حالت و په پاکستان کې خامخا ربط آمد زیات ولو مثلا بعضې زخمیانو هر څه چې ولو سخت زخمیان هلته وړل کېدو د مهاجر په نامه باندې هلته د طالب کومه خاصه اډه خاصه شورا والله کوه زه خپله تللی یم هلته مهاجرینو کیمپونه چې وو د مهاجرو بلوچستان ایالت تقریبا تر نیمایي زیات نفوس یې افغان مهاجر دي اوس هم اوسي دا جرګې ته اوس هم هغه مهاجر راغلي له ایرانه راغلي دي د نورو ملکو څخه افغان مهاجر راغلي دي جرګې ته په جرګه کې ګډون لري له ایران څخه راغلي دي په ایران کې مهاجر افغانان دي خو اوس چې کله دلته حکومت ونیول شو زموږ اوس تر ټولې نړۍ له پاکستان سره اړیکې ډېرې زیاتې خرابې دي
پاکستان هغه څه غواړي چې نه د موږ په وس پوره دي او نه یې موږ هغه فکر کول. مثلا پاکستان غواړي چې 10% د ازغن تار پاته ده، دا هم د جمهوریت له وخت را پاته ده. په موږ باندې اوس چې د 1 متر کار شروع کړی نه وي، مولیاقوب وزیر دفاع 10,000-15,000 پوځ ورلېږلی. دا اوس مو فعال 1,10,000 1,40,000 پوځ ده. دې کې 80,000 له پاکستان سره په مرز باندې 80,000 پوځ پروت ده. سرې ګرمي او سرحدو کې په بد حالت کې دي چې صحي وضعیت نه ده سم، خو مجبوریت ده ډوډۍ یو شی ورته رسېږي. د معاشاتو اوس کم شروع شوي دي، معاشات لا تر اوسه نشته. نو پاکستان د موږ اولین او آخرین او خطرناکترین دښمن دی موږ پاکستان، او موږ چې شاته پاتې یو پاکستان له شاته پاتې. صدیقي صاحب د شعیب صاحب خبرې ته د پام دا یو ټکی ډیر مهمه ده او باید ټول افغانان په دې باندې پوه شي او د دې ملاتړ وکړي. لکه څنګه کوم د پاکستان سیاستمداران چې هر چاته د خپل وطن لپاره د پیسو لپاره غاړه ږدي، موږ د طالبانو مسیرانو سیاستمدارانو دا خواهش ده که په هره طریقه باندې که له امریکا سره وي، که له انډیا سره وي، که له هر چا سره وي، چې د موږ ګټه کړي او د موږ وطن پرې ابادېږي او د موږ ولس نور ترقي کوي، باید تړون سره وکړي. ولې په دې باندې دلته د اسلام اکثره ټکي کې راځي په سیاست کې په 100 کې 1% هم زه اسلام نه وینم. ولې موږ هېڅ رقم دغو ملکو خرڅ کړو، په کومه بیه خرڅ کړو، په کوم نوم یې خرڅ کړو، طالب یو ځای خرڅ کړو، عسکري بل ځای خرڅ کړو، ولسي خلک بل ځای خرڅ کړو. دغو ګاونډیانو له مشکه ډېرې ګټې وکړې. موږ هم داسې سیاستمداران غواړو که د تیر نظام او که د اوس نظام تاسې په هره طریقه باندې ما ته ګټه راوړې، د ما وطن ابادوي، نو زه د تا ملاتړ کوم. خو یوه خبره درته کوم، ډېر دا دین مه راته کوئ. ولې په دې باندې بیا ګیله راته ودرېږي، بله ورځ هم د عرب دپاره ټول افغانستان در بدره کړو. تاریخ هم ګاټو، مسلمانیت هم پالو چې موږ ټینګ مسلمان یو. نن بیا بل رقم مسلمان سوی. په دې باندې هم پوهېږو چې 40 نفره تور پنجابی بمبار پې کوي، ته یې غندنه کوي. دغه مسلماني د په اسلام کې حدود نه منو، نه په اسلام کې حدود شته. سیاست در سره منو، چا ویلي چې نه منو. سره کوم سیاست د تا زړه د وطن دپاره ګټه کوي، موږ یې په سر سترګو منو. خو چې کله دین راته کوي، پرون یو رقم اسلام و، نن بل رقم اسلام و، بیا مې له ملا هم زړه تور سي، بیا مې له شیخ هم زړه تور سي، بیا له خدای هم ګیله راته ودرېږي چې په دا درسته دنیا کې د داسې علما ماته راکړي، کله یو رقم مجاهد سي، کله بل رقم مجاهد سي. تر پرونه پورې د په چاړو حلالولم چې ته کافر یې، نن چې بیا بېرته د تا په څنګ کې ودرېږم یا د تا شعار ورکړم بېرته مسلمان سم. دغه ټاپې لرې کوي له دغه وطنه شکه، له دغه ولسه شکه، له دې نوي نسل شکه، له دې افغانستانه شکه. موږ د داسې سیاستمدارانو لکه دا داسې یوې خبرې ته اشاره وکړه، دا ډېره زوره اشاره او ډېره ښه خبره، ښه پوینټ ده. که چیرې د موږ سیاستمداران له هر ملک سره که د کافر سره په مذهب لاړ شي، که له امریکا سره په مذهب لاړ شي، هغه له مشکه دین او مذهب نه وړي، نو موږ په ده باندې فتوې لګوو چې ته کافر شوې، ته ورسره کېناستې. رسول الله مبارک دغسې صلح ورسره کړي، خبرې ورسره کړي دي، تجارت یې ورسره کړی. نه تجارت ناروا ده، نه خبرې ناروا دي، نه ډوډۍ ورسره ناروا ده. چې د پاکستان او د سعودي عرب او د قطر شیخان هغلته ورسره ناست دي، د خنزیر غوښې لا هغه ورسره وخوړېدی، خو لا نه دي ورسره خوړلې. هغه په هغه باندې نه کافر کېږي. د ما ملا، د ما سیاستمدار قطعاً په دې باندې نه کافر کېږي چې له امریکا سره جوړه وکړي، له روس سره جوړه وکړي، له چین سره جوړه وکړي. په دې کې د موږ اقتصادي د نوي نسل دپاره، د افغانستان دپاره ډېرې ګټې دي. خدای دې وکړي چې دا خبره ترسره شي. نور موږ نه غواړو جنګ، نه ولا کې دغه والي په شکل مین یو، نه ولا کې دغه وکیل په شکل مین یو، نه ولا کې دغه وزیر په شکل مین یو. په دوه شیانو خوا بده ده. باید دې ته درې شیانو باندې دې ته د احترام ولري چې د موږ سربازان سپیرې پوچې مه ورته وایي. یو هم داسې د وطن دپاره جنګېدو لکه دا تاسې د دین نوم ورکړی. د موږ افغانستان جمهور رئیس چې دا ته اوس چغې وږي چې څوک یې نه مني، زه دا درته وایم په چیلنج سره چې والله ټول افغانستان داسې خلک اوس هغه ته ډېرو زړه دي، ډېرو زړه دي. په دې کې به تاسې ګوتې نه راسره وکړئ. د موږ ملي بیرغ پاسپورټ پرې راخلو، دلته ګټې پرې کوو، په دغه ته موږ ډېر عزت د موږ ته راکړی ده. د تا بیرغ چې زه اوس دلته په سعودي عربستان کې په موټر ولګوم، ما ته 10 میاشتې بندیخانه راکوي. هغه د ما ملي بیرغ ده، له بیرغه د منکر نه یم. تا هم وګټله، ګلبدین هم وګټله، حزب هم وګټله، جمعیت هم وګټله. دا ټول یو بیرغونه وو. لیکن په ټول ولس په زور مه تپئ. ولې ټول ولس نه غواړي. اوس زه خپل ملي بیرغ ته احترام لرم، ته یې راښکاره اخلي په زور باندې، ما ته زور راکوي. یا راته وایي چې نه یې منه، ما ته زور راکوي. د ما پلار منلی و، د تا پلار منلی و، د ما نیکه منلی و، د تا نیکه منلی و. دا نه په اسلام کې شته چې ته د بیرغ بحمل امتي وکړه، او نه په یوش کې په انسانیت کې حتی نشته. په اسلام کې خو د اسلام چوکاټ سره راواخلو که نه، 1400 کاله مخکې دا تا بیرغ تېر شوی و. زه یې منمه دا بیرغ وو، کلمه وپې، خو د ما بیرغ باندې ملي بیرغ په دې کې ما ته ډېر عزت راکړل شوی.
په صلاح او مرکوز وپېژنم. ځان شوی دا اوس قضا کېږي. نو تاسو سره مننه کوم خبر لرئ د لاندې کوي چې پروګرام ختمو. مننه.